په خوست کې د الابطال خپرندویه ادارې او ولایت مقام له لوري په تیرو 20 کالونو جګړو کې د هغه شهیدانو په یاد غونډه جوړه شوې وه چې د اسلامي امارت په لیکو کې ژوند له لاسه ورکړی و. دوی له مسؤلینو او عامو خلکو وغوښتل چې د یادو شهیدان شویو کسانو یتیمانو او کونډو ساتنې او پالنې ته د خاصه پاملرنه وکړي. نو یو څوک چې په خپله باندې معیوب وي، یو څوک چې په خپله د خپلو قربانو څخه شهیدان ولري، هغه ولې د معیوب او د شهید په ورسو باندې په قدر باندې پوهېږي. دا وزیر صاحب که تاسو پوښتنه وکړئ یا مو لیدلی وي، دا معیوب دی، دا د روسانو د وخت دی. ګوره همدا زموږ ستاسو هغه مشران دي چې الله تعالی د دې شهداو مالونو د سرپرستۍ لپاره انتخاب کړي دي، د شهیدانو مالونو د یتیمانو سرپرستي یې په لاس ورکړې ده چې انشاءالله تعالی په خدای کوه د هر شهید، د هر یتیم او د هرې کونډې، د هرې خور هغه حق چې اوس لپاره شته هغه به ورسېږي. خو دا زموږ ستاسو وفاداري هم باید شته چې موږ امارت اسلامي افغانستان د شهداو، ورثاو، کونډو، یتیمانو ته چې څومره توجه ده، الحمدلله. دروازه کې چې یو شهید پلار ولاړ وي، یو شهید بچی ولاړ وي، نو زه څنګه په هغه پسې خپله دروازه بند کړم؟ زه څنګه خپل مجلس سره نه وړم؟ دا چې شته الحمدلله مشرانو کې، خو داسې به ووایو چې داسې خلک هم رکی دي، داسې خلک هم رکی دي چې د شهید یتیم بچي وینې ته اوس هم ناست دي. ناستې ته د خوست ولایت مقام مرستیال ولی محبوب شاه کانت وویل چې د اسلامي امارت نظام د هغه شهیدانو د وینو برکت دی چې په تیرو 20 کالونو کې خپل وجودونه د اسلامي نظام لپاره قرباني کړي. هغه شهدا چې د دغه ملګرو په څنګ کې پاتې شوي خلک وو، دلته ډېر مشکان زه ګورم، د دغه ملګرو په څنګ کې تقریبا په لسګونو ملګري شهیدان شوي دي. رسېدلي یو، دا د هغوی برکتونه دي. او څومره د دې سره شوق و، څومره یې د دې سره مینه وه چې زه بیت المال ضایع نه کړم. نو قدرمنو، زموږ او ستاسو د کاروان ملګري دا متقیان وو، دا دیانتداره وو، دا اسلامي نظام ته ژمن وو، دا په الله مین وو. همدغه خلک وو چې د دوی له قربانۍ نه الله موږ ته دومره نعمتونه راکړل. د ویلو دا چې تیرو 40 کالونو کې د نورو هیوادونو یرغلونو او د کورنیو جګړو له امله په هیواد کې زرګونه کسان بې کوره، معیوب او په زرګونو نورو خپل ژوند له لاسه ورکړی.